د وصال میډیا د ټولنیزو پاڼو درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. تمه ده چې روغ جوړ به وئ او د روژې مبارکې میاشتې شپې ورځې به په تاسو باندې ښې تېرېږي. د اسلامي کیسو په لړ کې مو تاسو ته دا ځل یوه ډېره په زړه پورې او له پند څخه ډکه کیسه راوړې ده. دا کیسه د هارون رشید او بهلول دانا ده. راځئ دغه کیسه راسره تر پایه واورئ. ویل کېږي چې یوه ورځ هارون رشید د وزیرانو سره ناست و. کله چې بهلول دانا راغی، هارون رشید چې تل به د بهلول هوښیارتیا ته حیران و، غوښتل چې هغه وازمایي. هارون رشید ورته وویل: ای بهلوله، ما ته ووایه زه عادل خلیفه یم که ظالم؟ بهلول وخندل او ځواب یې ورکړ: ای امیرالمؤمنین، که زه رښتیا ووایم بیره ده چې سزا راکړې، او که دروغ وایم نو د الله له عذابه ویریږم. هارون رشید وخندل او ورته وویل: زه تا ته د امان وعده درکوم، رښتیا ووایه. بهلول وویل: ای امیرالمؤمنین، ته عادل یې، خو ستا وزیران ظالمان دي. ته د قصر دننه ناست او خلک د دوی له ظلمه ځورېږي او ته خبر نه یې. هارون رشید ژور فکر وکړ، سر یې ټیټ کړ او ویې ویل: که زه عادل یم نو ولې زما وزیران ظلم کوي؟ بهلول ځواب ورکړ: لکه څنګه چې اوبه صافې وي مګر لوښی چټل وي، بیا هم اوبه خیرنې کیږي، همداسې که پاچا عادل وي مګر وزیران ظالمان وي نو عدالت یې بېمعنه کیږي. هارون رشید د بهلول ځواب ته حیران شو، خپلو وزیرانو ته یې وکتل او له همغې ورځې د دربار نظارت زیات کړ. نو له دې کیسې موږ څه زده کوو؟ له دې کیسې دا زده کیږي که مشران عادل وي خو شاوخوا خلک یې ظالمان وي نو عدالت ته تاوان رسیږي. هوښیار خلک حقیقت په نرمه لهجه وایي تر څو د واکمن غوږ ته ورسیږي، او واکمن باید یوازې پر خپلو نږدې کسانو باور ونه کړي بلکې د عامو خلکو حال هم واخلي. دا وه د نن کیسه. ستاسو له ملتیا ډېره مننه او ستاسو له همکارۍ هم مننه چې موږ په ټولنیزو پاڼو کې څارئ. تمه ده موږ سره مله اوسئ.